صالح وایي که د طالبانو وسه وشي همدا نن د مرکچي ټیم غړي وژني. سلام، وخت مو بخیر. که غواړئ په دې باب کره او پوره معلومات ترلاسه کړئ ویډیو تر پایه وګورئ. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي د حکومت د مرکچي پلای پر غړي پوځ کپي شوی برید د طالبانو کار دی. په ولسي جرګه کې د بدخشان د خلکو پر پخوانی استازي او د حکومت د مذاکره کوونکي ټیم پر غړي پوځي کپي د تېرې جمعې په ماښام د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې وسلوال برید شوی چې نوموړې پکې ټپي شوې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر پوځي کپي شوی برید غندي او د دغې ډلې لاس لرل ردوي. امرالله صالح په خپله فیسبوک پاڼه لیکي پر پوځي کپي شوی برید یو تروریستي او د انساني اصولو خلاف عمل دی او ویلي دي دغه کار د طالبانو کار دی. ښاغلي صالح زیاته کړې که د طالبانو وسه وشي همدا نن د حکومت د مرکچي ټیم غړي وژني او یا یې په یوه انتحاري حمله کې له منځه وړي. د صالح په خبره له افغانانو سره د طالبانو ناوړه چلند او دښمني د افغان ولس له تصوره وتلې خبره ده. نوموړي زیاته کړې د طالبانو له نظره ټولنه په دوه طبقو ویشل شوې ده چې یوه یې دوی او بله یې عام خلک دي چې باید د دې ډلې اطاعت وکړي. هغه دا هم ویلي تر هغه چې د طالبانو له ذهنونو دغه شان فکرونه لرې کېږي ډېر وخت به ونیسي. د ولسمشر لومړی مرستیال د خپلو خبرو پر دوام ویلي قوي او ژور نظامي او امنیتي اقدامات موږ سولې ته نږدې کوي. امرالله صالح دغه څرګندونې په داسې مهال کړي چې د حکومت مذاکره کوونکی ټیم د سولې خبرو لپاره قطر ته د سفر پر تیاری بوخت دی. ټاکل شوی د 400 طالب بندیانو له خوشي کېدو وروسته د حکومت او طالبانو ترمنځ خپلمنځي خبرې پیل شي. د افغانستان حکومت پخوا د دغو بندیانو له خلاصون سره مخالفت ښودلی و، خو ولسمشر غني د مشورتي لویې جرګې په سلا سره د دوی د خلاصون فرمان لاسلیک کړ. که غواړئ تر نورو تازه پوره او کره معلومات ترلاسه کړئ زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب او دا ویډیو له نورو ملګرو سره شیر کړئ. ښه وخت، د الله په امان.